راځو په دغه درس کې اوس خبره مونږ دا کوو چې د بوتستریپ انسټالیشن څنګه کیږي. مطلب چې کله مونږ بوتستریپ استعمالو نو د هغه لپاره مونږ باید کوم سټپس والو څه باید وکړو چې مونږ بوتستریپ استعمال کوو، له هغه څخه مونږ ګټه واخلو. دغه لپاره به مونږ ځو براوزر ته او د بوتستریپ خپل رسمي سایت ته ځو، له هغه څخه به مونږ چیک کوو څه شیان چې زموږ ضرورت وي هغه به راخلو، هغه به مونږ په خپل پروجیکټ فایل کې امپلیمنٹ کوو. نو براوزر ته به راشئ او براوزر ته چې راغلی چې په مختلف ډول کولی شئ د بوتستریپ سایت خلاص کې. ډیر اسانه سایت لري، get bootstrap ورته ولیکئ .com ورته ولیکئ، انټر باندې به کلیک کړئ، نو تاسو سره بچی شي د بوتستریپ چې کوم سایت دی هغه به ډایرکټ تاسو سره خلاص شي. نو دا موږ سره د بوتستریپ هغه افیشل سایت دی یا رسمي سایت دی چې په دې کې تاسو کولای شئ د بوتستریپ اړوند چې هر څونه معلومات او هر څونه کمپوننت په کار هغه دلته تاسو پیدا کړئ. د بوتستریپ د زده کړې لپاره او د بوتستریپ د استعمال لپاره د هغه د سایت څخه بهتره اس یو ځای نشته. دو هر څه ډیر په ښه شکل سره منیج کړي دي، ډیزاین کړي دي او تشریح کړي دي. تاسو کولای شئ د هر څه اړوند معلومات دلته پیدا کړئ. که چېرته تاسو پې نه پوهیږئ دلته تاسو لیکلي دي، تاسو پې ځان پوه کړئ او له هغه څخه ګټه واخلئ. نو دا موږ سره د بوتستریپ څه دی سایت دی. دلته یو څه لنډ تعریف لیکل شوی دی او دلته تاسو کولای شئ وګورئ انسټالیشن طریقه دلته موږ سره د npm په واسطه هم لیکل شوی، تاسو کولای شئ npm په واسطه هم دا انسټال کړئ او جایز ډیلیوري سیستم هم پکې شته دی، موږ تاسو کولای شئ دینه هم استفاده وکړئ او آیکنونو اړوند معلومات هم دلته شته دی. مطلب دوی د خپل سایت یا د خپل خدماتو ټول معلومات دلته ورکړئ، تاسو کولای شئ لدین استفاده وکړئ. دا هغه لینکونه دي که تاسو آنلاین استعمالول غواړئ تاسو کولای شئ لدین استفاده وکړئ. آنلاین څه مطلب؟ بوتستریپ تاسو په دوه طریقو استعمالول شي، یو آفلاین یو آنلاین. آفلاین نه مطلب دا دی چې د دې به ته دوه فایلونه ډاونلوډوي، چې یو به CSS فایل وي یو به JS فایل وي. هغه به په خپل فایل کې په خپل پروجیکټ کې لینک کې نو ته به له دې نه استفاده کوې. دویمه طریقه دا چې ته به دا آنلاین استعمالوې. آنلاین د دې CDN لینک به اخلي. CDN لینک نه مطلب دا کنټینټ ډیلیوري نیټورک. د دې چې کوم فایلونه دي هغه دوی یو سرور ته اپلوډ کړي دي، لینک تا ته درکړی، ته به هغه لینک چیک کړې، دې نه کاپي کړې هلته به یې واچوې، تا سره کار کوي، خو په شرط د دې چې تا سره کمپیوټر کې نت موجود وي. نو چې کله تا سره کمپیوټر کې باقاعده نت موجود نو ته کولای شې د دې چې کوم آنلاین لینک د له هغه نه استفاده وکړي. خو که چېرته تا سره کمپیوټر کې لینک انټرنیټ موجود نه بیا ښه خبره دا ده چې ته دې کوم فایلونه دي ته هغه ډاونلوډ کړې او له هغه څخه ګټه واخلي. آینده کې چې بیا کله ته خپل ویب سایټ آنلاین کوي سرور ته اپلوډ کړې نو هلته بیا ته د خپل چې کوم فایلونه تا ډاونلوډ کړي هغه ترې لرې کړه او د هغه په ځای ته څه وکړه هماغه آنلاین چې کوم لینکونه دي هغه ور واچوه، ځکه د دې ګټه ده. ګټه دا ده که چېرته په دغه بوتستریپ کې سابډیټس راځي نو هغلته به د آنلاین نه تا ته په اسانۍ سره در رسیږي. دویمه ګټه دا ده چې ستا پر سرور باندې به لوډ کمیږي. ستا چې کوم خپل فایلونه دي هغه به ستا له سرور نه ورځي او د بوتستریپ چې کوم فایلونه دي هغه به د بوتستریپ له سرور نه ورته راځي او د بیا ډاونلوډېدو ضرورت ورته نشته دی. نو ته به څه کوې همیشه چې کله ته پروجیکټ کوې نو د دې به فایلونه ډاونلوډ او چې کله بیا پروجیکټ آنلاین کوې نو بیا به د دې چې کوم لینک دی هغه به ته څه کوې آنلاین به ورله ور واچې نو ستا کار به ترسره شي. موږ دواړه طریقې ګورو. لومړی طریقه موږ سره دا ده چې موږ څنګه کولی شو ډاونلوډ یې کړو. نو ډاونلوډ لپاره به تاسو څه وکړئ دلته ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ. چې کله په ډاونلوډ تاسو کلیک کړئ نو دلته به تاسو سره دا ساحه خلاصه شي او دا کومه ساحه ده دا موږ سره دلته وګوره ډاکس په نوم باندې مینو بار کې موجود دا هغه ساحه ده. که چېرته تاسو په دې ډاونلوډز کلیک هم نه کړئ ډایرکټ دلته په دې ډاکس باندې کلیک کړئ ډاکومنټیشنز نو تاسو به همدغه ساحې ته راشئ. نو دلته یو څه انټروډکشن لیکل شوی دی، دلته کویک سٹارټ اړوند څه معلومات لیکل شوی دی، دلته تاسو ته ویل چې څه ته ضرورت لري، یو CSS ته ضرورت لري او بل تاسو JS ته ضرورت لري. نو دا آنلاین لینک دی چې ته ورسته راځو او که تاسو دا ډاونلوډول غواړئ نو تاسو کولای شئ دا ډاونلوډ کړئ او په اسانۍ سره له دې نه کار واخلئ. دا موږ سره ډاکومنټیشن خبره ده. نو دلته صرف انټروډکشن دی دې ساحې پورې او دلته چې بیا تاسو راځئ نو چې کله هغه دلته راشئ مینو ته نو چې کله دې مینو ته راشئ د هغه اړوند نور مواد دلته راځي. نو دلته به تاسو بیا راشئ ډاونلوډ باندې به دلته تاسو کلیک کړئ. چې کله په ډاونلوډ کلیک کړئ نو بیا به تاسو راشئ دا ساحه او په دې ځای تاسو ته وایي چې کمپایلډ CSS and JS نو دلته به راشئ په دې ډاونلوډ باندې به تاسو څه کوئ کلیک به کړئ. چې کله کلیک کړئ نو ستاسو کوم بوتستریپ فایل دی مکمل فولډر هغه به تاسو سره ډاونلوډ شي. چې کله ډاونلوډ شو بس دا فولډر به تاسو شي کې دا به تاسو راواخلئ. نو ما اوپن وذ فولډر کو دا موږ سره ډاونلوډ شو. دا دې ځنه چیک کومه کټ کول نو وروسته راځم کوم ځای کې چې زموږ پروجیکټ دی هلته راځو. نو هلته چې رالم دلته ما د بوتستریپ په نوم یو نیو فولډر جوړ کړی دلته راځم او په دې کې به څه کوم دا بل ته زه پیسټ کوم. نو هغه کوم بوتستریپ فولډر چې موږ کاپی کوو هغه دلته راغی. اوس په دې به رائټ کلیک کوو او ایکسټریکټ هیر باندې به کلیک کړو. چې کله کلیک کوو نو دا زپ فولډر نه به دا راوځي او په عادي فولډر کې به دلته موږ سره راشي. نو دا زپ فولډر چې دی دا به موږ د دې نه ایسته ډیلیټ کړو. دې فولډر ته بدل نه راشي. په دې فولډر کې موږ سره دوه نور فولډر دي چې یو د CSS په نوم دی او بل موږ سره د JS په نوم دی.
لمړی به راشي CSS ته په CSS کې به تاسو سره ډیر زیات فایلونه موجود دي او دغه ټولو فایلونو ته مونږ ضرورت نه لرو په دې یو څه دلته اوس تشریح کوم یو څه تاسو مخکې لاړ بیا په پوهیږئ دلته یو د فایل موجود دی دوه د فایلونه موجود دي چې هغه کې مکمل بوتستریپ لیکل شوی دی او دلته بیا نور د فایلونه دي چې د هر برخې لپاره موږ سره جدا جدا موجود دي مثال یو چې د bootstrap.css دی او موږ سره bootstrap.min.css دی دا دواړه فایلونه یو شانته دي فرق دا دی چې دلته کوم bootstrap لیکل شوی یعنی کوم CSS کوډ لیکل شوی دی د هغه ترمنځ کوم سپیسز راځي هغه ټول لري کړی دي د دې لخاطر چې د دې فایل چې کوم سایز هغه کم شي او دا bootstrap چې د کې هم دا شی لیکل شوی خو حال د موږ سره چې کوم انټر دی یا چې کوم سپیسز دی هغه برقرار دي مطلب که تاسو دا فایل خلاص کړئ دا تاسو نشئ لوسته خو که دا فایل تاسو خلاص کړئ دا تاسو لوسته شي په دې تاسو پوهیږئ ځکه عادي CSS پکې لیکل شوی دی او دلته دې سایز ته وګورئ دا 201 KB دی او د دې سیاسه چې وګوره دا یو سل یو شپته KB دی د همدې لوجه لپاره د مینیفاید ورژن دی او د فول ورژن دی نو همیشه چې تاسو بیا استعمالوي پروجیکټ بیس کې به تاسو دا استعمال کې کېدای شي ضرورت پیښ شي تاسو ته کنه بیا تاسو کولای شئ مینیفاید نه استفاده کړئ چې کوم څه دی هغه کم دی په بوتستریپ کې موږ سره مختلف بخښونه دي لکه ګریډ سیستم جدا دی او بیا پښتو لپاره لکه پښتو هغه ژبه چې هغه رایټ نه لیفت شروع کی مطلب لکه پښتو چې خلاص نه چپته شروع کی د هغه لپاره جدا لیاوټ دی نو بیا تاسو دا شان تاسو جدا جدا استعمالوي نو تاسو ته جدا جدا د فایلونو درکې مثال کې یو څوک یوازې د CSS د بوتستریپ ګریډ سیستم استعمالي نو هغه به دا ګریډ فایل لګي او که څوک یوازې د دې رایټ ټو لیفت استعمالي نو دا به لګي او که چیرته مکمل بوتستریپ استعمالي نو دا فایل به لګي نو موږ مکمل بوتستریپ استعمالو چې مکمل بوتستریپ استعمالو دا نور شان ټول ز ډیلیټوم دا ډیلیټوم یوازې به موږ سره چې پاتې شي یوازې به موږ سره bootstrap.css په نوم دا فایل به پاتې شي نو دا شو موږ سره CSS کې به دا فولډر کې به دا فایل پاتې شي جاز ته براشي جاز کې هم دغه شان لیکل شوی دی نو زموږ ټول نور شان سره زموږ کار نشته لومړنی چې کوم فایل د bootstrap.bundle او bootstrap.bundle minified دا دواړه یو رقم ته دي بس د دې لخاطر چې د دوه سایز کم شي دوه راخسته دلته چې کوم سپیسز موجود دي هغه ټول لري کړه چې تاسو ته خیمه زبردست یو کوم بیک بشمه او دلته چې ما کوم شی ډیلیټ کړی هغه به ته ځانډو کوم تاسو تاسو بیا غ فرق وخېما او دلته چې دا نور ټول شان لري کومه یوازې دوه فایل پریدم دا نور ما دې نه ډیلیټ کو او دلته براشم دا به هم دې نه ډیلیټ کوم نو دا دواړه فایل ما پریوس دا دواړه یو فایل دي بس فرق چې دا غزل ګروس تاسو خېما جس کې هم دغه کوم نور ټول د ډیلیټو ما زموږ مین دوه فایل هغه ز پریدم نو دا مم ډیلیټ کو دا مم ډیلیټ کو نو دا دواړه یو شان دي فرق چې دا هغه تاسو ته خېما نو وز راځم خپل ایډیټر ته نو ایډیټر کې کتا چې وګورئ هماغه فولډر دلته موږ سره خلاص شوی دی کوم فولډر چې موږ سره حالت موجود او په دې فولډر کې موږ سره دوه فولډر دي چې موږ سره CSS دی او بل موږ سره JS دی نو دا فولډر به موږ لدی سه چیک کوو د دې سه وباسو دلته ډایرکټ پیسټ کوو دلته به راوالم دلته به پیسټ کما موو باندې به کلیک کړم همدا چې موږ سره بل په دې کې JS په نوم فولډر نه دا JS به هم زه راوالم دلته به ورواچوم نو دا به هم دلته موو شي او موږ سره چې دا کوم فولډر دا خالی شو دا به چیک کوم ډیلیټ به کوم دا ډیلیټ کوم موږ سره په دغه پروجیکټ بوتستریپ فولډر کې دوه فولډر پاتې شو یو CSS او یو JS کزرا شي مدلته مای کمپیوټر ته نو دلته تاسو وګورئ دا زموږ چیرې دا زموږ bootstrap فولډر دی په دې کې موږ سره دوه فولډر دی یو CSS دی یو موږ سره JS دی نو زه به بیرته راشم خپل ایډیټر ته نو دلته وګورئ فرق ته وګورئ که تاسو bootstrap خلاص کړئ نو دغه ګوره bootstrap ساده شکل سره لیکل دا ټول شان ماته تاسو ته ویل دي دلته ګوره چې جوړ کړ ویریبلز جوړ کړي دلته وګوره موږ سره سلیکټر بیفور او افټر اخر دا موږ سره پروسیډور الیمنټس دي دلته میډیا کیوري لیکل دلته باډي لپاره سټایل نه ورکړي مارجن ورکړي فن فیملی او دا کیسي ورکړي دي نو لکه ما څنګه تاسو ته وی چې د کوم ورژن دی د هغه ورژن چې تل وستل شي دلته سپیس او انټر هر څه موجود دي دا یو تل وستل شي په دې ته پويږي هم په ډیرو شان بدل په دې پويږي ځکه تاسو CSS ویل دي وکړه دې ترڅنګ تر چې د مینیفاید ورژن خلاص کیدل ته بیا کوم سپیسز چې موجود هغه ټول لري کړي دي انټر لري کړي صرف دې له خاطر چې دې کوم دغه دې سایز دې هغه کم شي نو دا بیا قابل د لوستونه د نور کار دواړه یو رقم ته کوي نو موږ به دې چې کوم مینیفاید ورژن دا ډیلیټو یوازې به موږ سره bootstrap والا دا ورژن پاتې ځکه دې کې زموږ یو څه کارونه دي هغه بیا تاسو ښه مچ تاسو دې نه استفاده څنګه کولای شي نو دا شو موږ سره خبره JS کې هم دا خبره ده چې دا یو خلاص کې نو دلته هر څه صفه لیکل شوی که تاسو JavaScript ویلې په دې ډیرو شانو به تاسو پوهیږئ چې دوه کړي سي دي او که چې دا جو مینیفاید ورژن خلاص کې مینیفاید ورژن کې هغه کوم سپیسز دي هغه ټول ختم کړي دي او چې کوم دي کې موږ سره ویریبلز موجود دي هغه ویریبل هم دوه راخسي هغه ریپلیس کړي په وړو لکه په یو تور باندې ترڅو د دې چې کوم سایز هغه کم شي نو دې کې دا فرق وي نو دا دواړه یو فایل دی په دې کې دا فایل موږ پریدو او دا لاندې کوم فایل دا به دې نه ډیلیټ کوم نو دا به موږ سره ډیلیټ شي نو موږ سره بیسیکلی دوه فایل پاتې شو یو CSS یو JS اوس راځو عملی کار ته نو د عملی کار لپاره به یو نیو فایل واخلم او دلته ورته ولیکم چې 01 ډاټ او دلته ورته ورکم introduction.html
نو ما د HTML یو فایل واخستو او کار بس کو د HTML څخه چې مونږ په خوا کو HTML چې کوم بیسیک کوډ د هغه بلیکو او د هغه لیکلو نو ورسته به مونږ څه کوو دلته به راشم او دا چې کوم دوه فایلونه مراخصي دا به دلته لینک کوم نو دلته براشم هډ سیکشن کې او ته بولیګم چې لینک لکه څنګه چې مونږ ایکسټرنل CSS لینک کوو نو ته هم چې CSS په نوم سره فولډر دی او په دې فولډر کې مونږ سره bootstrap.css په نوم فایل دی نو زمونږ چې کوم CSS فایل هغه دلته لینک شو جاواسکرپټ به تاسو همیشه باډي کې لاندې چې ستا باډي ختميږي د باډي ختمېدون بره به تاسو خپل JS لینک کوئ JS بیسیکلی هم تاسو بره نه لینک کوئ ځکه بیا تاسو سره کار نه کوي ولی کار نه کوي لکه چې مونږ جاواسکرپټ کې چې وایو حالت تاسو دا تشریح شوی دی چې دا مونږ ولی بره نه استعمالو نو دلته به تاسو شی وکړئ سکرپټ به ولیکئ سکرپټ به ولیکئ سکرپټ او سکرپټ کې بدل نه راشي SRC به ورته ولیکئ او په دې کې به تاسو وکړئ او ته وایي چې موږ سره JS په نوم فولډر دی او په دې فولډر کې موږ سره bootstrap.bundle.js په نوم فایل دی نو دلته موږ سره راغی د bootstrap فایل او دلته موږ سره راغی د CSS فایل اوس مهال موږ ډیزاین کې کار کوو نو که تاسو دا JS فایل ور هم نکړئ پروا نه کوي اوس کدا تاسو ور هم نکړئ پروا نه کوي ماته اوس طریقو خو نو فل حال زه دا لري کوم چې کله بیا JS ته ضرورت بیا حال ته تاسو ته امپلیمنٹ کوم نو فل حال یوازې تاسو CSS ولګوي تاسو مکمل کار به تر سره شي اوس راځو د دې فرق ګورو کومه CSS چې زموږ bootstrap کار کوي کنه کوي نو اسانه فرق خیمه زه راځم فل حال دا کمنټ کوم تر څو موږ سره bootstrap کارونه کوي دلته راځم یو H1 اخلم او H1 کې لیکم چې ویلکم ټو bootstrap کلاس دا ما ورته ولیکو په دې رائټ کلیک کوم کاپی پات کوم راځم براوزر ته او دلته لینک پیسټ کوم پیسټ کول نو تاسو ګورئ دا موږ چې دا موږ ساده ټیکسټ دی خو فل حال په دې شکل ښکاری اوس راځم خپل bootstrap لینک ان کوم دلته راځم د bootstrap لینک ان کوم نو چې کله دا سیف کړم او راشم ګورئ فرق ته صفحه ریلوډ کړم نو ګوره چې فرق پکې راغی کنه زمونږ چې کوم فونټ هغه هم بدل شو او دلته چې موږ ساسه سیستم هغه د bootstrap یو لګي نو مطلب دا دی زمونږ bootstrap دلته لینک شوی دی او موږ کولای شو لاغه استفاده وکړو یو بل مثال هم درته خیمه نو دا شی چې زوست تاسو ته خیمه د موږ مخکې کلاس کې لخر سره وایو مثال یو بٹن جوړول غواړم نو انکر ټیګ می واخستو اوس کزول کوم چې کلیک می نو دا موږ سره یو بٹن دی بای ډیفالت به موږ سره په دې شکل ښکاری خو زه دینه بٹن جوړول غواړم نو دلته راځم د bootstrap یو د کلاس ورته لیکم دا کلاسونه بیا موږ مخ کې کلاسونو کې لخوا تشریح کوو نو یو ته BTN لیکم او بل ته لیکم BTN پرایمری نو دا مو ته ولیکل صاحب می راشم سفری لوټ کوم دا ګوره موږ سره بٹن کریټ شو نو مطلب دا زموږ bootstrap چې د هغه لینک دی او په صحیح طریقې سره کار کوي نو دا کومه طریقه ده دا هغه طریقه چې تاسو څنګه فایل ډاونلوډوي له هغه څخه کار اخلي نو دا موږ سره یو طریقه شو اوس دا کمنټ کومه به تا راشم نو دا به موږ سره په دې شکل ښکاري ورسې انلاین څنګه استعمالو نو د انلاین لپاره هم موږ سره ماغه طریقه ده چې کله تاسو راشي د bootstrap سایت ته نو تاسو بل تراشي یا به ډاونلوډ تراشي یا به راشي ډاکس ته چې راغل ته تاسو راشي انټروډکشن ته لاندې راشي نو دالته به لاندې به موږ راشو به ګورو ډاونلوډ ته به راشم او ډاونلوډ کې بل تزراشم CDN دلته وګوره CDN YJS delivery نو لکه ګوره موږ CDN موجود دی نو دا چې دی دا غو دوه فایلونه دي دا یو چې د موږ د CSS فایل دی او دا بل چې د موږ د JS فایل دی نو د CSS فایل به دا دواړه به دې نه کاپی کړم دلته کاپی باندې کلیک دا تاسو سره کاپی شي چې کله مو کاپی کو را به شدلته او پیسټ بیک مثال دلته ز پیسټ کوم کله مو دلته پیسټ کو د دې چې کوم زبراشم د ویو ته دا به ریپ کم نو د دې چې کوم موږ سره دوه فایلونه راغله یو موږ سره د CSS فایل راغله بل موږ سره د JS فایل راغله دا موږ سره د CSS فایل دی نو دا به دې تاسو کټ کړئ او چیرته به پیسټ کوئ هډ کې به پیسټ کوئ او JS به همالته پرې دی JS بدل ته پاتې شي نو اوس ګوره ما هغه بر چې دی دا ما کمنټ کړی دی خو د دې انلاین لینک ما دلته واچو اوس کراشم براوزر ته او سفری لوډ کوم نو ګوره کوم سټایلونه چې ما حالت ورکړو هغه بیا موږ سره راغی ولې راغی ځکه ته موږ انلاین لینک ولګاو خو دا لینک به تر کومه کار کې تر څو تاسو کمپیوټر کې انټرنیټ موجود که تاسو کمپیوټر کې انټرنیټ موجود نو بیا تاسو دا لینک کار نه کوي نو دا موږ سره د bootstrap انسټالیشن چې موږ څنګه کولای شو bootstrap انسټال کو او له هغه سره کار واخلو په مخکې کلاس کې بل خیر سره موږ یو کلاسونه تشریح کوو په هغه به کار کوو